ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي هم روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د لوی او پاک الله په سپېڅلي نامه د زړه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. الله دې وکړي چې د ژوند شپې او ورځې مو د خوښۍ او خوشحالیو ډکې تېرېږي. یو وار بیا هم د رڼا په لور خپرونه ده او د دې خپرونې کوربه ظاهر الله ظهیر یم. د روانې خپرونې د بحث موضوع مو ده سیلاب. د خپرونې په پیل کې به د کونړ ولایتي روغتون رئیس ښاغلی ډاکټر مولادات افضل تارکلی ښه راغلاست وایي چې د خپرونې کوربه دی او په روانه خپرونه کې به دوی د سیلاب او د ساري ناروغیو په تړاو د خپلو لیدونکو سره بېلابېل معلومات شریکي. هرکلی درته وایو رئیس صاحب لومړی ستړي مه شئ چې خپرونې ته راغلی. افضل صاحب بحث په دې راپیل کړو طبیعي آفتونه څه ته وایي؟ ډېره مننه. زه هم په خپل وار باندې د ځلا راډیو او تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته خپلې نیکې پیرزوینې وړاندې کوم. طبیعي آفات هغه آفات دي چې د طبیعي پیښو په نتیجه کې منځته راځي چې دا ناورین ته د بدلون کېدای شي چې ناورین ته واوړي چې مختلف طبیعي آفات موږ او تاسو کولی شو چې یادونه ترې نه وکړو چې کېدای شي د سیلاب د ځمکې ښویېدنې زلزلې په شکل باندې طوفان په شکل باندې سونامي په شکل باندې او د واورې ښویېدنې په شکل باندې او په داسې نورو اشکالو باندې رامنځته شي او یوه ټولنه متاثره کړي او د ناورین هغې حالت ته بیا موږ او تاسو وایو چې موږ دغه ټولنه ونه توانېږي چې د خپلو منابعو نه د واقع شوی ناورین کنټرول او یا له منځه یوسي. ډېره مننه. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې د اورېدونکو اړیکې راخلو. هغه لیدونکي او اورېدونکو چې همدا شیبه موږ په ځلا راډیو واوري او په ځلا ټلویزیون موږ ګوري غواړو چې د اورېدونکو پوښتنې هم له ځان سره راواخلو. ځو د اړیکې لور ته. سلام ستړي مه شئ هرکلی درته وایم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. مهرباني خپرونه مو وکتله وامورې د کونړ ولایتي شفاخانې رئیس ښاغلی ډاکټر افضل له موږ سره مېلمه دی. کومه پوښتنه لرئ طبیعي آفتونو په اړه؟ ډېره زیاته مننه. کور مو ده خوشحاله اوسئ. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. رئیس صاحب یو اورېدونکي او د نجیب په نامه دم کې اړیکه نیولې وه چې د خوړونو اوبو دم کې خوړ ته اشاره کړه. همدارنګه ستاسې اقدام مهرباني د صحت په رابطه باید دومره ووایم د ورور دغه لومړۍ پوښتنه چې وه دا د بلې ادارې پورې مربوط وه. انشاءالله زه باندې یو اقدام وکړي. خو کله چې سیلابونه راځي او د یو کویا یا د یو ساحې د اوبو په خوند یا رنګ او یا بوی کې تغییر رامنځته کېږي نو د دغې اوبو د استعمال نه باید اجتناب وشي. دلته فکر کوم د ابیارۍ او ورسره مربوط کوم یو بل نه دی چې ریاست دی چې هغه دا مسؤلیت لري چې دغه اوبو وګوري ټیسټ یې کړي چې آیا د دغې اوبو استعمال مناسب دی که مناسب نه دی. د صحت عامې مسؤلیت په دې برخه کې دا دی چې باید هغه اوبه د څښلو لپاره د یو کافي اندازه کلورین هلته سپلای کړي تر څو چې دا د انتاناتو نه پاکې شي. نو که ورور دغه مشکل لري کولی شي روغتون ته مستقیما مراجعه وکړي زما سره رابطه ونیسي او هم کولی شي د صحت عامې د صحت محیطي امریت سره په تماس کې شي. انشاءالله چې کلورین به ورشي هغه هلته به دا کویا وګوري
خو یوه خبره بیا هم ټینګار کوم چې د آبیارۍ په برخه کې باید د دې اوبو ټیسټ وشي چې آیا دا اوبه بغیر د امتان نه بل کوم یو منرال یا بل شی په دې کې شامل شوی خو نه دی. نو په دغه برخه کې د دې زما غوښتنه دا ده چې یو وارې هغې ریاست ته مې یو سر ورښکاره کړي. ډېر مننه درنو لیدونکو، تاسې د رڼا په لور خپرونه ګورئ چې د ځلا راډیو او ځلا ټلویزیون څخه لیدونکي او اورېدونکي یاستئ. د خپرونه کې راسره د کونړ د ولایتي روغتون رئیس مېلمه دی چې روانه موضوع مو سیلاب ده. ډېر اړین موضوعات په روانه خپرونه کې خپرېږي. هیله ده چې تر پایه خپرونه وګورئ او هم یې واورئ. رئیس محترم، راته چې د ساري ناروغیو نښې نښانې کومې وي دي او څنګه کولی شو چې وپېژنو او همدارنګه ناروغۍ مخنیوی څنګه کولی شو؟ دا ډېره ښه پوښتنه ده. ساري ناروغۍ چې ما ویل چې تقریبا ډېرې زیاتې دي چې دا کېدای شي منځته راشي د سیلابونو په نتیجه کې او د طبیعي افاتو په نتیجه کې، چې بعضې ډېرې مشابه نښې نښانې لري او دا پکار ده چې په ابتدایي ډول باندې دا تشخیص شي او درملنه یې وشي تر څو نور سرایت ونه کړي. زه به هغه معمولې ناروغۍ چې هغه د سیلابونو په نتیجه کې منځته راځي د هغې د یو د نښو نښانو په باره کې وغږېږم. یو ډېره معمول ناروغي هغه اسهالات دي چې د اسهالاتو په برخه کې کولرا ډېره شدیده ناروغي ده. باید ووایم چې کله یو څوک په کولرا باندې اخته کېږي هغې ته په ناڅاپه ډول باندې اسهالات او کانګې پیدا کېږي چې دغه اسهالات د فوراني شکل باندې وي او ناروغ په څو دقیقو کې هغه د بدن اوبه د لاسه ورکوي او په څو دقیقو کې شاک ته ځي او د مړینې سبب کېږي. د ناروغ مواد غایطه په خپل سر باندې رواني د ناروغ په کنټرول کې نه وي، رنګ یې سپین د وریجو په شان وي او ناروغ علاوه د دغې نه چې اسهالات لري، یو ځاندردي او یو ماشوش رواني حالت هم لري. نو که د دغسې واقعاتو سره مخامخ کېږو باید ډېر په عاجل ډول باندې موږ هغه روغتون ته ورسوو یا مربوطه کلینیک ته ورشي تر څو هغه افات کنټرول شي. دویمه معمول ناروغي چې په سیلابونو کې چونکې موضوع سیلاب دی په دې کې پیدا کېږي نو هغه خپله د علوي تنفسي لارې انتانات دي چې اکثرا دغه علوي تنفسي لارې انتانات د ټوخي او د زکام په شکل باندې شروع کېږي. په لویانو کې ډېر ضرر نه رسوي اما په ماشومانو کې کېدای شي چې دا د مړینې سبب وګرځي. نو که هر ماشوم د طبیعي افاتو څخه وروسته ټوخی لري، تبه لري او یا سالنډی لري، ساه یې بنده کېږي، باید عاجل روغتیایي کلینیک ته ویوړل شي تر څو د هغې په درملنه او په مقدم تشخیص کې اقدام وشي. دوه درې نورې ناروغۍ چې یو شان اعراض لري تقریبا یو بل سره تفاوت ډېر کم کېږي چې له ډلې یوه ملاریا ده. یو ښه والی دا دی چې په ملاریا کې ورځ بعد تبه راځي، تبه د لړزې سره وي، کله چې لړزه ختمېږي په ناروغ باندې خوله راځي او ناروغ یو نقاحت خونده کې یو دورې ته داخلېږي چې ستړی او ستومانه ښکاري. یوه ورځ بیا دا ښیي، په بله ورځ باندې بیا دا تبه تکرارېږي. په عین شکل باندې ډینګي چې یو وایرسي ناروغي ده هغه نښې نښانې یا نن لکه د ملاریا غونده کې دي چې په هغې کې هم لړزه وي، وجود درد وي، اوچته تبه وي. خو یو نښه چې په هغې کې ده دا د سترګو خوا او شا که دلته ډېر زیات درد موجود وي او که د ناروغ سترګو ته فشار ورکړی شي نو سترګې یې ډېر دردمنې کېږي او د دواړو تفریقي تشخیص چې دی یا بېلتون یې د لابراتواري معایناتو په واسطه باندې کېږي. په عین شکل باندې یوه بله ناروغي چې هغې ته په دې زمونږ او ستاسو په ملک کې ډېر څوک نه پېژني اما سپایرویډوزس په نوم باندې یادېږي. نو هغه ناروغي چې ده هغې نښې نښانې عیناً د ملاریا په شان باندې دي چې سردردي، وجود درد، تبه، لړزه دا ټول شیان په هغې کې وي. خو په دې ناروغۍ کې یو قسم راشیا، یو قسم په اصطلاح کوچنۍ دانې اندفاعات په بدن باندې راخېږي او د هغه اندفاعاتو د وجې نه سړی کولی شي چې هغه تشخیص کړي. دې پسې بعضې غیر معمول ناروغۍ هم شته دی چې هغه خطرناکې اما کمې رامنځته کېږي. د مثال په ډول باندې د سحایه او التهاب یا د ملا په تیر کې چې کومه یوه د دماغ ورک تلی دی هغه خواشه د یو پردې په واسطه باندې پوښل شوي دي د دماغ په شمول باندې چې دغه په انتان باندې اخته کېږي. د هغې دلیل دا دی چې کله چې په سیلاب د وجې نه یو څوک بېځایه کېږي او په یو ځای کې ډېره ګڼه رامنځته کېږي نو مننجوکاکل په نوم باندې یو میکروب دی. هغه میکروب د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي او دا ډېره یو خطرناکه ناروغي ده ځکه چې دماغ په افت باندې اخته کوي. نو نښې دا دي چې ناروغ د سر شدید درد لري، فوراني کانګې لري، ډېره شدیده تبه لري، ناروغ بېهوشۍ خواته ځي، کېدای شي چې یو سیکول یا
په اصطلاح یا لاس کار پرېږدي یا یې پښه کار پرېږدي یا خبرې ونه شي کولی یا سترګه کار پرېږدي، نو دغه ناروغي معمول دي چې ډېر دام ډېر زر خپرېږي او وژونکي هم دي چې موږ او تاسو باید دې ته متوجه یو چې هر ځای کې پیدا کېږي باید چې هغه موږ یو روغتیایي مرکز ته ولیږو. توبرکلوز یوه بله ناروغي ده چې د دغسې تابعاتو په نتیجه کې رامنځته کېږي چې موږ او تاسو ورته باید متوجه یي چې ناستې دوامداره ټوخی دی، د بلغمو سره خستګي ده، د شپې لخوا خوله کېدل دي، د وزن بایلل دي او داسې نور نښې نښانې ورسره هم موجودې دي. یو شی چې باید زموږ او ستاسو د یاده ونه وځي چې په طبي افاتو کې د ځیګر التهاب چې د وایرسي ځیګر التهاب په نوم باندې یادېږي چې اکثرا په طبي افاتو کې د اوبو د منتل کېدو د وجې نه دا هم رامنځته کېږي، لکه د مورقې او د کولرا غونډه کې دا هم دغسې ناروغي ده چې کله چې د انسان غایطه مواد لار پیدا کړي اوبو ته او هغه د بل چا په واسطه باندې استعمال شي، نو د هغې د وجې نه هغه زیړی چې هغه د وایرسي التهاب له کبله رامنځته کېږي په دې کې رامنځته شي چې کېدای شي چې دا د هیپاټایټس ای د وایرس د وجې نه وي یا د هیپاټایټس ای د وایرس د وجې نه. اکثرا د دې سیر چې دومره شدید نه وي، ناروغ ته یو خفیفه غونډه کې تبه پیدا کېږي، د زکام نښې نښانې پکې پیدا شي، بدني درد ورته پیدا شي او زیړی پکې پیدا کېږي او کله کله دا ناروغي دومره شدیده شي چې د ناروغ ټول ځیګر تخریب کړي او په مړینه باندې تمام شي. نو موږ باید دې ټولو حالاتو ته په یو وخت کې متوجه دا هغه معمول حالتونه وو. په غیر معمول حالتونو کې کېدای شي چې ناروغ ته مرداردانې ورته را پیدا شي چې مرداردانې د میکروب د وجې نه چې سترپتوکاکس او ستافیلوکاکس انتانات زیات په دې اوبو کې اوسېږي. کله چې موږ د مردار اوبو سره په تماس کې راځو زموږ او ستاسو په بدن باندې دغه مرداردانې منځته راتللی شي. همدارنګه سکیبیس کله چې په یو کس کې سکیبیس اوسي او د یو په یو ځای کې سره تجمع پیدا کړي د سیلاب د وجې نه بې ځایه شي، په یو کور کې پاتې شي، نو کېدای شي چې د هغې د وجې نه هغه سکیبیس چې دی ټولو څوک چې په یو ځای کې اوسېږي هغې ټول ته انتشار شي چې د هغې نښې نښانې ډېرې ساده دي، په وجود باندې وړې وړې دانې راخېږي، دا دانې هغه د میکروب د حرکت د وجې نه د برو په نوم باندې دغسې یو لښتی جوړوي، په هغې کې شدید خارښ لري، خارښ په ګرمۍ کې زیاتېږي، اکثرا د شپې له مخې نه زیاتېږي. او بله نښانې دا ده چې ډېر کسان په یو ځل باندې مصابین او په فامیل کې چې د ده سره څوک نږدې اوسېږي یا په یو اتاق کې د سره نږدې اوسېږي دغه ټول په یو دفعه په خارښ باندې اخته کېږي. نو دا هغه معمول ناروغۍ وي چې د سیلابونو او د دې په نتیجه کې منځته راځي. ډېره مننه رئیس صاحب، بیا هم ورځو یو اړیکې ته. سلام ستړي مه شئ. سلام ستړي مه شئ. سلامونه احترامات وړاندې کوم ظهیر صاحب تاسې ته او د خپرونې قدرمن میلمه ډاکټر صاحب ته او د ځلا راډیو تلویزیون له لارې نه د ځلا راډیو تلویزیون لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زما نوم جاوید دی، د غازي آباد د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه، مهرباني څه پوښتنه لرئ؟ زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده دغه کوم مرضونه چې د سیلابونو له وجې نه منځته راځي دغه مرضونه په عمده ډول که راته تشریح کړي چې کوم مرضونه دي، او بل مهمه خبره دا ده چې دغه مرضونه چې دغه سیلابونو د وجې نه منځته راځي دا مرضونه ساري دي او که غیر ساري دي. نو خپرونې ته موږ ناست یو ظهیر صاحب او چې دا خبره موږ ته جواب کړي او موږ واوري، ستاسې منندوی به یو. ډېره زیاته مننه. ښه، رئیس صاحب یو ورور اړیکه نیولې وه چې سیلابونو وجې کوم مرضونه راځي دا ساري دي او غیر ساري دي؟ اکثرا ناروغۍ چې د سیلابونو په نتیجه کې منځته راځي دا ساري ناروغۍ دي، خو هغه ناروغۍ چې د سیلابونو د مستقیم تاثیر له کبله منځته راځي اکثرا غیر ساري کېدای شي. مثلا د یو چا په کور باندې سیلاب راځي، ورباندې یو لرګی راغورځېږي، یو دیوال ورباندې راغورځېږي، کېدای شي چې هغه یو جرحه پیدا کړي. یو څوک دی چې سینې اخلي وړي یې غرقېږي او دا بې د وتلو نه وروسته کېدای شي چې هغه د غرقېدو ناروغۍ ورته را پیدا شي. خو موږ عرض وکړو چې خپله د ناورین په وخت کې چې دی اکثرا غیر ساري ناروغۍ موجودې چې اکثرا جروحات او زخمي کېدلې ټپي کېدلې دا خبرې په مرور د وخت سره بیا حتی تر 3 میاشتو پورې کېدای شي ساري ناروغۍ هغه ته رامنځته شي او ادامه پیدا کړي. ډېر زیاته مننه رئیس صاحب چې له موږ سره یاستئ. یوه اړیکه بله خو بیا به دمې ته لاړ شو. سلام ستړي مه شئ. سلام علیکم. د ځلا راډیو او تلویزیون قدرمن ظهیر او قدرمن میلمه ډاکټر صاحب ته سلامونه، احترامات او نیک هیلې وړاندې کوم.
نصیر احمد کلیوال ما کلیوال صاحب ډېر زیاته مننه مهرباني د رڼا په لور خپرونه ده د خپرونې میلمه مو د کونړ د ولایت شف خانې رئیس دی نو څه پوښتنه لرئ مهرباني زما یوه پوښتنه ده د ډاکټر صاحب څخه څنګه کولی شو چې د سیلاب ځپلو سیمو کې د هغه امراضو او مرضونو مخنیوی وکړو چې د سیلابونو څخه رامنځته شوي وي د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده مهرباني ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ کورنۍ ښه که څه هم تاسو پیل کې وویل خو که لنډ دغه ورکوي ځکه مخکې وویل شولو دا د مرضونو وقایه وایي د سیلابونو کې چې کوم مرضونه لنډه وقایه څه ده وایي د ورور د پوښتنې په جواب کې باید داسې ووایم چې که چېرته انشاءالله دې خپرونې ته غوږ یې لږ انتظار نور هم وباسي د دغې ناروغیو مخنیوی چې دی دا مبحث لږ اوږد دی که چېرته په لنډه شکل باندې مو وویو بیا به هغه موضوع بل طرف ته لاړه شي څنګه چې لنډ زه داسې وایم څنګه چې امراض مختلف دي د ټولو مخنیوی مختلف دی زه به انشاءالله په یو موضوع باندې به یې وغږېږم که چېرته وخت نو پنځه عمده ټکي باید د دې ورور د پوښتنې په جواب کې زه ووایم چې دا باید په نظر کې ونیول شي چې یو د هغې چې دی یوه لارې چې د هغه د اوبو پاکو اوبو ته لاسرسی دی او شخصي حفظ الصحه ده چې په شخصي حفظ الصحه کې باید د لاسونه په مکرر ډول باندې ووینځل شي همدارنګه غذا باید په داسې شکل باندې تهیه شي چې خواوشا انتاناتو سیر په دې طبیعه پاتو کې زیاتېږي چې باید انتانات ورته ورونه رسېږي یا د میکروبونه ورته ورونه رسېږي همدارنګه موږ کولی شو چې پاکې اوبه د خړ کولو په واسطه باندې او یا کله چې یو ناورین رامنځته کېږي د صحتیامي مختلف ګروپونه مختلفو ساحو ته ورځي او هغې سره د کلورین مواد موجود دي چې د کلورین کولی شي چې حتی په یو کولر کې مثلا واچول شي اندازې موجودې وي حتی په کویا کې واچول شي چې کلورینایزیشن ډېر مهمه پروسه ده چې باید دا زموږ او ستاسو د وطنوالو په نظر کې او څومره زر چې کېږي باید موږ که د یو ناروغۍ نښې نښانې پیدا کېږي په دې وخت کې باید انتظار ونه باسو ځکه چې دا داسې یو مرحله ده کېدای شي انتانات نور خپاره شي سره نو باید زر تر زر هغه روغتیایي مرکز ته وي څرنګه چې طبیعات مختلف دي نو په دغه ترتیب باندې ناروغۍ هم مختلفې دي څرنګه چې طبیعات په مختلفو شکلونو باندې منځته راځي نو په یعنې شکل باندې ساري ناروغۍ په مختلفو اشکالو باندې رامنځته کېږي د سیلابونو د وجې نه چې کوم هغه انتاني ناروغۍ منځته راځي هغه اکثرا اسهالات وي چې دا په نتیجه کې منځته راځي همدارنګه هغه ناروغۍ دي چې هغه د اوبو د ملوث کېدو د وجې نه نورې رامنځته کېږي تنفسي انتانات دي چې په هغې کې موږ کولی شو چې اعرای دي یعنې د پورتنۍ لارې انتانات دي چې خصوصا د 15 کلنۍ نه په ښکته ماشومانو کې ډېر رامنځته کېږي د دې تر څنګ لیپټوسپایروزس په نوم باندې یوه ناروغي ده چې یعنې د ملاریا غونده کې نښې نښانې لري کېدای شي چې د سیلابونو د راتګ نه وروسته دا منځته راشي همدارنګه ملاریا کولی شو چې موږ تاسو یادونه وکړو چې د طبیعاتو په نتیجه کې رامنځته کېږي توبرکلوز او منځته راتلی شي او ټي بي همدغسې په زراو نورې ناروغۍ دي لکه د پوستکي انتانات سکیبیس او نور چې کېدای شي چې دا منځته راشي خو هغه چې ډېر معمول دي چې په کونړ کې زیات واقعات منځته راغلي دي نو هغه اسهالات دي چې د سیلابونو نه وروسته زیات رامنځته کېږي خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې زه لنډه دمه اخلو رئیس صاحب له موږ سره دی تاسې هم غواړئ ډېر موضوعات واورئ معلومات ترلاسه کړئ د خپرونې تر پایه له موږ سره اوسئ زه لنډې دمې ته بېرته راګرځو د لاسپیکر غږ ته غوږ شئ د سال ناروغي چې د تبې د بدن د اوبو د کمښت او حتی د ماشومانو د مرګ سبب ګرځي باید مخنیوی وشي د سال د مخنیوي لپاره باید پاکې او خوندي اوبه وڅښو کمال خان اعلان اورې خو زه نه پوهېږم چې څنګه یې مخنیوی وکړو د اسهال څخه د مخنیوي لپاره باید د خپل ځان او خپل چاپیریال پاکوالي ته پام وکړو له چینې څا یا واټر پمپ څخه د اوبو راوړلو مخکې باید پوه شو چې اوبه یې پاکې دي په خبره دې سمه پوه نه شوم شفیقې کوشش وکړه چې وروسته له هغې چې په حیواناتو لاس وهې مخکې د خوړو خوړلو یا تیارولو او یا هم جلال ته له شیدو ورکولو مخکې خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون پاک ومینځې
او د ډوډۍ تیارولو ځای یا پخلنځای په دوامداره توګه ښه پاک وساتي. نو که پاکې اوبه پیدا نه کړو بیا څه وکړو؟ که پاکې اوبه نه وي بیا باید اوبه 3 دقیقې ویشول شي. کولی شو په 20 لیتره اوبو کې یوه د اکواټب ګولۍ واچوو او بیا 10 دقیقې صبر ورته وکړو. وروسته له هغې کولی شو له دې اوبو څخه ګټه واخلو. او رښتیا دا ORS د څه لپاره دي؟ ORS خو ژوند ژغوري. که یو څوک د شدید اسهال څخه سر ټکوي کولی شي د ORS له پوډر څخه یو پاکټ په 1 لیتر اوبو کې حل کړي او ویڅکي. همدارنګه میوې او سابه مخکې له خوړلو باید په پاکو اوبو ښه پاک ومینځل شي او د حاجت رفع کولو لپاره تل له کناراب څخه کار واخیستل شي او وروسته له کناراب څخه خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځل شي. جماله پام چې پاولې کې کېننې تشناب ته لاړ شه. تل په یاد ولرئ کناراب ته له تلو وروسته او له ډوډۍ خوړلو مخکې خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پاک ومینځئ. که په نس ناستې اخته یاست نو د ORS په کارولو سره خپل ژوند وژغورئ. اعلان د برکلي محترمو کلیوالو زموږ په کلي کې د سیلاب د راوتلو وړاندوینه شوې ده. غلي شئ تر څو اعلان په سمه توګه واورم. د هغه چا کورونه چې د سیند غاړې ته نږدې دي. شفیقې که زموږ په کلي یا زموږ کلي ته نږدې غرونو کې باران وشي ممکن د سیلابونو له خطر سره مخ شو. موږ باید د نورو خلکو په شان د سیلاب د راتلو په اړه له ګرځنده ټلیفون، تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې د سیلاب خبرداری ترلاسه کړو. ستا خبره سمه ده. د سیلاب په لړ کې موږ باید د خپلو ماشومانو مخه ونیسو تر څو سیلاب ته نږدې نشي. د سیلاب وروسته موږ باید خپلو ماشومانو او نورو ته پاملرنه وکړو چې د سیلاب ځایونو ته لاړ نشي، په هغو اوبو کې لوبې ونه کړي او یا هم هغه اوبه ونه څښي. لطیفې لورې زما په خبرو پوه شوې؟ هو پلار جانه. کناراب ته له تلو وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځو. مېرمنې هم باید د خوړو تیارولو نه مخکې یا هم ماشومانو ته له خوړو ورکولو د مخه خپل لاسونه پاک ومینځي تر څو له سیلاب راتلو څخه وروسته د بېلابېلو ناروغیو څخه مخنیوی وشي. لورې پلار دې رښتیا وایي. جماله زویه تم باید د سیلاب نه پاتې اوبه ونه څښې. تل په یاد ولرئ د سیلاب اوبه مه څښئ. خپل ماشومان مو د سیلاب له پاتې اوبو څښلو او یا په هغو کې د لوبو کولو څخه منع کړئ تر څو د نس ناستې له ناروغۍ څخه په امن کې واوسي. د خپل ځان، کورنۍ او چاپیریال پاکوالي ته ډیر پام ونیسئ او د احتمالي سیلاب راتلو د خبرېدو لپاره ټولنیزې رسنۍ وڅارئ. بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو، خبرونه دوام لري او د رڼا په لور خپرونه کې راسره نن د کونړ د ولایتي روغتون رئیس ښاغلی ډاکټر مرادات افضل مېلمه دی چې د سیلاب او ساري ناروغۍ په تړاو به له خپلو درنو لیدونکو او لیدونکو سره معلومات شریکوي. راځو د کونړ ولایتي روغتون په دغه برخه کې کومې لاسته راوړنې لري، کومې اسانتیاوې رامنځته کړي او کوم کارونه یې کړي؟ رئیس صاحب که په دې رڼا واچوئ. بالکل دا ښه پوښتنه ده. اکثرا د ناورینونو په نتیجه کې دغه قتلوي واقعات را پیدا کېږي. کله چې سیلاب راځي خدای مه کوي ډېر درانه بارانونه کېږي نو کورونه غورځېږي او په یو وخت باندې زموږ روغتون ته د ناروغانو د راتلو تعداد زیاتېږي. نو د دې لپاره موږ د قتلوي واقعاتو د ادارې یو پلان لرو چې په دې پلان کې دغه ټول ډاکټران په مختلفو ګروپونو کې تقسیم شوي. یو خو هغه خدای مه کوي که چېرته په ناڅاپه ډول باندې قتلوي واقعات موږ سره راشي نو هغه موږ په عاجل ډول باندې د هغې درملنه وکړو. مثال په ډول باندې کله چې په یو وخت باندې موږ د 20 نه 30 ناروغان مراجعه کوي نو په دې صورت کې موږ عاجل هغه پلان فعالوو او هغه ناروغانو ته په عاجل ډول باندې موږ رسیدګي کوو. نور د سیلابونو دپاره کله چې بارانونه کېږي خو طبعا موږ یو میټینګ لرو د عامې روغتیا په ریاست کې چې هغه بیړنیو پیښو ته د عاجل جواب د میټینګ په نوم باندې دی. کله چې د هوا وړاندوینه داسې وي چې آیا سیلابونه راځي په کونړ کې یا په دغې ساحو کې نو موږ د هغې لپاره یو میټینګ نیسو او زموږ د روغتون مسؤلیت دا چې دا د واقعاتو چې دي د قربانیان موږ ته راځي نو د هغې لپاره موږ جدا کیټونه برابروو، د موسم مطابق مناسب درمل هغې ته ځانګړي کوو او هر یو ناروغ چې مراجعه کوي نو هغه موږ دغلته درملنه کوو او په هغې باندې مخې ته ځو. ډېره مننه رئیس صاحب. تاسې کوم لارښوونه کوئ خلکو چې د سیلابونو په وخت کې باید څه وکړي؟ ورخه ستاسې مسلک ډاکټري ده د یو افغان په توګه چې هغه خلک په سیلاب ځپلو سیمو کې دي یا غرونو کې دي څه لارښوونه کوئ هغوی ته؟
یو زمونږ او ستاسو مجبوریتونه هم زیات دي سړی نشي ویلی چې په خالص ډول باندې داسې ووایي چې تاسو د سیلاب مخې ته کور مه جوړوئ خو دا ډېره مهمه ټکی دی باید دغه زمونږ او ستاسو ولس د دې تاریخچه واخلي چې دا کوم ځای کې چې زه کور جوړوم په دې باندې کله سیلاب راغلی دی که نه دی راغلی یو موضوع دا ډېره مهمه ده بل دا که یو څوک د سیند غاړې ته اوسېږي هغه باید همیشه میډیا وکاروي او د میډیا نه استفاده وکړي ځکه چې یو مثال زه تاته وایم چې په یو وخت کې ورور ته زنګ راغی چې د پلازي ځای نه سیلاب در روان دی او تاسو د سیند په غاړه باندې استئ باید ځان وساتئ درېیمه موضوع دا ده چې کله د سیلاب نه خبرېږي یا د درنو بارانونو نه خبرېږي او دا ساحه داسې چې دې ته مساعدي چې په دې باندې سیلاب ورخیږي نو باید خپل ماشومان او خپل عیال دا داسې یو مسون ځای ته ویسي تر څو چې د سیلاب نه متاثره نه شي همیشه باید کوشش وشي چې بلډینګونه یا بلډینګ خو نشته دی زموږ او ستاسو عادي کورونه دي په داسې یو شکل باندې جوړ شي چې هغه د دغسې افاتو په مقابل کې حداقل مقاومت ولري مثلا کومه پشتي ولري مخې ته یا بل شی ولري یا بل شی ولري او بله دا ده چې د سیلابونو په وخت کې سړی باید کافي اندازه د شپې د خوا نه هغه عاجل چې څه شی پکارېږي کیدای شي چې دا سیلاب د شپې د خوا نه وي هغه باید موږ او تاسو د ځان سره ولرو مثلا یو لاسي برق باید زموږ او ستاسو سره په کور کې په ډېر ښکاره ځای کې موجود وي که سیلاب راځي چې د وتلو لاره باید موږ مخکې نه مشخص کړي که چېرته خدای وکړه سیلاب راځي موږ په کومه طریقه باندې مخې ته لاړ شو خو تر ټولو ډېر مهم پیغام دا دی چې که امکان ولري مخکې د دې نه چې موږ او تاسو یو ځای کې ابادي وکړو باید یو وارې د خلکو سره وګورو چې په دې ځای باندې خو سیلاب نه دی راغلی او یا خپله یو دورنما وګورو چې مخکې خو که دغسې کوم واقعیت نه دي راغلي چې په دې ساحه کې سیلاب یا بل څه شی رامنځته ډېره مننه قدرمن رئیس صاحب چې د رڼا په لور خپرونه کې زموږ میلمانه وئ او واقعا چې زموږ لیدونکو او اورېدونکو ته خورا مهم معلومات وړاندې چې د ټول لپاره مهم وو رئیس صاحب په وروستیو کې مو د روغتیا پال په توګه د کونړ د ولایتي روغتون د رئیس په توګه پیغام غوښتنه سپارښتنه مو څه ده ولس ته لنډه غوښتنه مې دا ده چې سیلابونه یا طبیعي افاتو په نتیجه کې چې کومې ناروغۍ رامنځته کېږي دا د سیلاب نه د متاثرینو پورې محدود نه دي کله چې دې منځته راځي نو دا کیدای شي چې د اور غونډه کې خورې شي او خواشاته نوره ټولنه ونیسي او د آوټ بریک په شکل باندې یعنې د بریک نه وخیږي او نور خلک مصاب کړي نو په دغسې حالاتو کې زما غوښتنه دا ده چې یو خو دغه 5 کلیدي ټکي د دې په نظر کې چې یوه دغه ده چې اول باید د سیلابونو نه وروسته باید خپل حفظ صحي ته او د اوبو مسؤلیت ته یا مسونه اوبو ته یا هغه اوبو ته چې پاکې دي د هغې رسیدګۍ پسې ډېر کوشش وشي چې دا وشي او کلورین استعمال کړي اوبو د جوشولو په واسطه باندې دا پاکې کړي شخصي حفظ صحي ته باید ډېره توجه وشي چې دا ډېره مهمه ده چې زیاتې ناروغۍ د لاس وینځلو په واسطه باندې مثلا یوازې د لاس وینځل کو په متکرر ډول وشي د دې په واسطه باندې له منځه تللی شي بله موضوع چې موږ باید په پام کې هغه روټین ایمونایزیشن دی یا د واکسینو پروګرام دی چې باید خپل ماشومان همیشه مخکې د دې نه چې سیلاب راځي او ساري ناروغۍ راځي باید هغه موږ واکسین کړي تر څو په دغسې وختونو کې هغه ساري ناروغۍ چې په مقابل کې دا مقاوم وي او په ساري ناروغۍ په اسانۍ باندې ونه شي کړی چې د دې خواته ورشي دا هغه پیغامونه وو چې باید ولس دې ته متوجه شي او دوه پیغامونه چې هغه د عامې روغتیا پورې مربوط دي چې یو دا دی چې باید د کم سرویلانس سیستم یا دغه د ناروغۍ د مقدم راپور ورکولو سیستم چې په مختلفو ساحو کې موجود دی باید ډېر فعال وساتي او نور هم هغه تقویه کړي تر څو وکولی شي په وخت د ساري ناروغیو خبر ورکړی شي او په مقابل کې اقدام وشي او بل د سیلابونو بل پیغام زما هغه هم عامې روغتیا پورې مربوط یو پیغام دی زموږ مسؤلیت دی هغه ساحو کې چې سیلابونه راځي هغه ته مواصلات قطع کېږي هغې ساحو ته غتلل بیا سختېږي نو مخکې نه باید موږ یو په پراخه ډول باندې د خطر ارزونه وکړو په هغه موسم کې چې سیلابونه راځي چې کومې ساحې دې ته مساعد دي چې شاید سیلاب پکې راشي او د ساري ناروغیو خطر پکې راشي او کومې ناروغۍ دي چې هغه رامنځته کېږي د هغې لپاره مناسب درمل باید لاړ شي د تشخیصي وسایل باید لاړ شي متبادلې لارې ولټول شي که سیلاب راځي د کومې لارې نه به موږ هغه ته ځان ورسوو او روغتیا پالانو ته چې په روغتیایي سهولتونو کې کار کوي انتاني ناروغۍ یا ساري ناروغۍ ډېرې خپرېږي ډېر زر خپرېږي
هر څوک چې تاسو ته مراجعه کوي د سیلابونو نه وروسته یا د طبیعي آفاتو نه وروسته دا باید په عادي ډول باندې ونه نیسي د هغې په مقدم تشخیص کې او درملنه کې کوشش وکړي څومره چې د یوې ناروغۍ د ساري ناروغۍ مقدم تشخیص کېږي هغومره د کنټرول هغه معیار چې دی پورته ځي په اسانۍ باندې دغه ساري ناروغۍ کنټرولېږي. ډېره مننه چې خپرونې ته راغلی زموږ بل خوشحاله شوم چې درنو لیدونکو مننه له قدرمن رئیس صاحب او له تاسو ټولو کوو چې زموږ خپرونه مو ولیدله وامې ورده په زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا او بلې خپرونې مو په پاک او مهربانه خدای سپارم د سورلړي او آباد افغانستان په هیله ښې شپې ورځې ولرئ. ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان